السلام علیکم. برېښنا په اونۍ کې څو مهمو خبرونو ته کتنه لرو. د ننګرهار لپاره د ډډمنې برېښنا تامین هڅو په دوام همیشه بهار سب سټیشن کې د 30 میګاوارو په ظرفیت د کپاسیټر بانک نصبولو پروژې عملي چارې پیل شوې. پر دې پروژې شاوخوا 80 میلیونه افغاني لګښت راځي چې چارې به یې د قراردادي شرکت له لوري تر راتلونکو 6 میاشتو پورې بشپړې شي. د افغانستان برېښنا شرکت یو ښکاري بسونو کې د وړ کسانو ګمارنې په مخه له ګډونوالو لیکنۍ ازموینه واخیستله. ټاکل شوې ده چې د لیکنۍ ازموینې له پایلو وروسته وړ کسان مرکې ته وبلل شي او بریالي هغه په اړونده کاري بسونو کې په کار وګمارل شي. د افغانستان برېښنا شرکت شکایتونو اوریدو مدیریت کارکوونکو د تېرې یوې اونۍ په دوام د 214 پیرودونکو ستونزو حل ته رسېدنه کړې. د ستونزو حل هڅو په دوام د پیرودونکو خدمتونو 144 شمېرې له لارې د 498 واتساپ شمېرې له لارې د 101 او په حضوري ډول د 115 پیرودونکو ستونزو حل ته رسېدنه شوې. او د بغلان برېښنا ریاست له لوري د دوهم بند سیفون ترمیماتي چارې د افغان انجینرانو پر مټ د 3 کاري میاشتو په لړ کې د شاوخوا 6 میلیونه افغانیو په لګښت بشپړې شوې.